د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ سیمه دا سیمه تېرې 6.1 زورورې زلزلې داسې ښورولې چې نښې به یې تر ډېره پاتې وي. دلته اغېزمن خلک وایي چې وخت ناوخت لا هم په سیمه کې د زلزلو ټکانونه ویني چې له امله یې په کورونو کې ژوند سخت شوی او د نورو لاسنیوي ته اړ شوي. امیش کر ختم سو، امیش شهیدون وسول، امیش زرنجیرون وسولو، مود سول، گوٹ سول، لوسینا پشه موتی، بالباتشو خراب سو، ارسشی بس پمیش نروغای. زیاد نقصان رو غلای دای، دیگانینا رنگ دی، کرینا رنگ دی، و شهیدون وسول غریبون، چه پداک در غریبون دی. زن خلکو و داره دی وگاد گاید رزی و سلاولایشی زن و وکاد وگاد گاید رزی نستا. مرستندویان په توقفو لارو کې سیمې ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په لیږد بوخت دي او ځینو یې وار د مخه د خیر ښېګڼې دغه کار کړی. سیمې ته دغه 10 کلمه توکي د CDDO همکارې مؤسسې مسؤلینو راوړي چې ویش یې په زیانمنو ورټول دی. دوی کې هغه په نښه شوي چې د کورنۍ غړي شهیدان او زخمی شوي. د معلوماتو له مخې 170 کورنیو ته دغه توکي ورکړل شو چې اخیستونکي د ستونزو په کمښت کې اغېزمن بولي. نان ماشاءالله الحمدلله چې مشتره کی مغم در دیره اوندو الحمدلله ماشاءالله ډېر خواشي بار شکریا ادا کوي. غادي کالین دي او پرتی بستر دي او ګیلاس دي دغه خور دي او ورسره غادي پالټینا دي و میشته پیرا سامان دغه مؤسسونه ورسره میش ډېره مننه کوي. دلته په سیمه کې د حکومت لخوا د مرستو د ښه ویش په موخه یوه ډلګۍ جوړه شوې څو له مرستندویانو سره د ښه ویش په برخه کې همکاري وکړي. ډېر د خوښۍ ځای دی چې د CDDO مؤسسې نن ورځ 170 کورنیو لپاره 10 کلمه مواد راوړي دي چې په هغې کې فرش او توشکې، دیګ بخار، پیالې، شیدې، مختلف انواع مواد کې دي. نو غوښتنه مې د دوی د نړیوالو محلي مؤسساتو څخه دغه ده چې مرستې لا هم ډېرېږي ځکه دلته خلک ډېر ځپلي شوي دي، مرستې څه نه څه کمې دي. په سیمه کې پاکو اوبو ته لاسرسی، د مکتبونو جوړېدل، روغتیایي ستونزو ته د هواري لپاره مجهز کلینیک درلودل او سیمې ته د تلونکي لارې پراخوالی د سیمې د خلکو اساسي غوښتنې دي. یاد دې وي چې په سپیره ولسوالۍ کې د وژل شوو شمېر له 40 زیات ښودل شوی، خو دلته هره شیبه خلک د بیا زلزلو ویرې غمجن او په سوچ کې اچولي، داسې چې ځینو یې بیا خپلو کورونو ته سر نه دی دننه کړی او په ورکړل شوو خیمو کې ژوند کوي.